حکمتیار طالبانو د افغانستان فضا پر امریکا پلورلې ده. سلام، وخت مو بخیر. په مقدمې ورځې تازه خبر ته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، په افغانستان کې د اسلامي نظام د قانونېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دي، او په وینا یې له وضعیت داسې معلومیږي چې تر اوسه چانس له لاسه مه ورکوئ. ښاغلي حکمتیار دغه راز ویلي، افغانستان بشپړ ازاد او خپلواک شوی نه دی. فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ټام ویسټ خبرو ته په اشاره وایي طالبان له امریکا سره دوامداره همکاري لري. د امریکا د تروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. د امریکا سفارت باید محاصره او بند کړای شي او ټول پرسونل یې له هېواده وویستل شي. وړاندې حکمتیار ادعا کړې چې افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. د امریکا د ډالرو کڅوړې په حقیقت کې د زهرو کڅوړې دي او بد شیطاني عزایم او موخې تر شا لري. له مخکنیو پوځي او استخباراتي چارواکو اورو چې امریکا په وتلو پښیمانه ده او بیا د راتلو ګواښونه کوي، بله جګړه پیلوي. حکمتیار زیاتوي، د جګړې لپاره د تیاري کوونکو پر وړاندې باید ولسي مقاومت برابر او هغوی ته وسلې وویشل شي. د طالبانو د نظام بنسټ باید شورا وای او اساسي قانون ته جدي اړتیا ده. همداراز ظالمانه مالیات باید بند شي او د لوی شمېر اردو له جوړولو څخه باید ډډه وشي او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره او متقاعدینو ته د تقاعد ورکړل شي. ملګرو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.